سلامونه لیدونکو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. په نننۍ ویډیو کې د وینډوز 10 په فیچرز یا د وینډوز 10 په ټیپس باندې خبرې کوو چې په دغو خواصو باندې یا په دغو فیچرز باندې به ډیر کم خلک پوهیږي. راځئ دغه فیچرز درسره وپېژنئ او په خپل ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلئ. کله چې مونږ په کمپیوټر کې کار کوو او یو ناڅاپه له کمپیوټر څخه جګیږو، یعنې کمپیوټر پرېږدو، نو د کمپیوټر لا کول مو هیر شي. آیا داسې یو کمانډ شته چې کله مونږ له کمپیوټر نه فاصله اخلي، له کمپیوټر څخه لرې کیږو، نو کمپیوټر دې په اتوماتیک ډول یا په اتومات ډول باندې لاک شي؟ هو، داسې کمانډ شته. دې کمانډ ته ډاینامیک لاک ویل کیږي. لومړی به تاسې یو کار کوئ چې خپل کمپیوټر سره به خپل موبایل د بلوتوث په واسطه باندې وصلوئ. کله چې موبایل ستاسې په جیب کې وي او تاسې له کمپیوټر څخه فاصله اخلئ، نو ستاسې کمپیوټر به په اتوماتیک ډول یا په اتومات ډول سره لاک کیږي. لومړی به لاړ شئ، دلته بلوتوث به سرچ ورکړئ. بلوتوث کله چې بلوتوث سرچ ورکړئ، بلوتوث به اوپن کړئ. تاسې به خپل موبایل کنیکټ کړئ، لکه څرنګه چې ما دلته کنیکټډی دی ګلیکسي G3 Pro. نو تاسې کولی شئ دلته لاړ شئ او دلته تاسې ته خپل موبایل راځي، هغه موبایل باندې کلیک کړئ او کنیکټ یې کړئ. وروسته له دې چې موبایل مو کنیکټ کړ، نو تاسې به راشئ ډایرکټلی سیټینګ ته. سیټینګ باندې چې کله کلیک وکړئ، بیا به لاړ شئ اکاونټ ته، ساین ان آپشن، او دې ځای نه ډاینامیک لاک ته به ټیک مار ولګوئ. اوس ډاینامیک لاک آن شو. ډاینامیک لاک آن شو، د دې سره به تاسې اوس تاسې کمپیوټر په اتومات ډول سره لاک کیږي. کله چې تاسې له کمپیوټر نه فاصله اخلئ، نو ستاسې کمپیوټر به په اتوماتیک ډول باندې لاک کیږي. دویمه خبره د سټیپ ریکارډر ده. سټیپ ریکارډر معنا دا چې تاسې د خپل کمپیوټر فعالیتونه، کوم فعالیت چې تاسې په کمپیوټر کې سرته رسوئ، دغه فعالیت د تصویرونو په واسطه باندې تاسې کولی شئ ریکارډ کړئ. لکه څرنګه چې زه اوس خپل فعالیتونه د ویډیو له لارې دلته ثبتوم، نو تاسې کولی شئ دغه فعالیتونه د تصویرونو له لارې ثبت کړئ. راځئ تاسې سټارټ بټن ته، دلته سرچ بټن ته راشئ. سرچ بټن کې تاسې سټیپ ریکارډر ولیکئ. سټیپ ریکارډر باندې به کلیک کړئ او دا به سټارټ کړئ. صحیح شو، تاسې سره ریکارډینګ شروع شو. اوس چې تاسې کوم فعالیت په خپل کمپیوټر کې سرته رسوئ، هغه به د تصویر په شکل کې تاسې ته ثبت کیږي. مثلا زه راځم سټارټ ته، سیټینګ ته راځم، اکاونټ ته راځم، ساین ان آپشن باندې کلیک کوم. نو دا چې څه موږ سره مثلا یو څو کارونه ما وکړل، اوس دا سټاپ کا او راشه دلته وګوره. تاسې لومړی راغلي یا په سیټینګ باندې مې کلیک کړی ده، سیټینګ نه بعد مو په اکاونټ باندې کلیک کړی ده، اکاونټ نه بعد بیا دغه پرده موږ ته خلاصه شوې ده، بیا په ساین ان آپشن باندې کلیک کړی ده. نو دا شو مختلف کارونه چې ما په کمپیوټر کې وکړل، د تصویر په واسطه یې ما ته ثبت کړل. اوس تاسې کولی شئ دا ځان سره سیف کړئ، وساتئ په هر ځای کې چې تاسې وغواړئ. نو دا و د سټیپ ریکارډر یوه اسانه طریقه چې تاسې کولی شئ د تصویرونو په واسطه باندې خپل کمپیوټر فعالیتونه ثبت کړئ. کمان موږ سره د نایټ لایټ موډ په باره کې دی. نایټ لایټ موډ داسې کار کوي چې کله تاسې د شپې لخوا کمپیوټر استعمالوئ او غواړئ ستاسې سترګو ته تاوان ونه رسوي د کمپیوټر رڼا، نو تاسې کولی شئ د نایټ لایټ موډ څخه استفاده وکړئ چې دغه خصوصیات یا دغه فیچرز په بله وینډوز کې نه لیدل کېږي. صحیح ده، نو تاسې کولی شئ نایټ لایټ موډ څخه استفاده وکړئ. لومړی به تاسې راشئ دلته اکشن سینټر ته. اکشن سینټر کې به تاسې د نایټ لایټ موډ آن کړئ. صحیح ده، کله چې دا آن شو، نو تاسې کولی شئ دې نه بیا استفاده وکړئ. سیسټم ته لاړ شئ، سیسټم کې ډسپلی ته لاړ شئ او دلته بیا تاسې کولی شئ نایټ لایټ موډ آن کړئ. صحیح ده، او دلته نایټ لایټ موډ لپاره نور سیټینګ هم تاسې کولی شئ. دې ته وخت وټاکئ چې د څو بجو نه نیولې تر څو بجو پورې باید د نایټ لایټ موډ کې اوسي. زه ورته وایم چې د 10 بجو نه نیولې، 10 بجې پی ایم نه نیولې. صحیح ده، سوري 10 بجې نیولې تر مثلا راځه داسې تر 12 بجو پورې ما سره باید شوي دا په نایټ لایټ موډ کې وي او دومره رڼا باید دې ته ورکړل شي. تاسې کولی شئ نایټ لایټ موډ نه استفاده وکړئ تر څو ستاسې سترګو ته د کمپیوټر لخوا کوم ضرر ونه رسیږي. د سټیپ ریکارډر څخه وروسته په کمپیوټر سکرین څخه سکرین شاټ اخیستل دي. یعنې څنګه کولی شو د کمپیوټر له سکرین څخه سکرین شاټ واخلو، هغه هم په وینډوز 10 کې، په وینډوز 7، وینډوز 8، په وینډوز 8.1 کې به تاسې د سنیپینګ ټول څخه استفاده کوله او د پرنټ سکرین څخه یعنې یو بټن دی د هغې څخه به مې استفاده کوله. اوس دلته تاسې ته یو شارټکټ درښیم. شارټکټ په واسطه تاسې کولی شئ د کمپیوټر له سکرین څخه یو سکرین شاټ واخلئ. شارټکټ په وینډوز شیفټ پلس اس، درې بټنې دي. وینډوز شیفټ پلس اس یو ځای ووهئ، تاسې ته به پلس علامه درکړي. دې په واسطه تاسې کولی شئ د کمپیوټر سکرین انتخاب کړئ، یعنې سلیکټ کړئ هغه ساحه چې تاسې غواړئ د هغې څخه عکس واخلئ. مثلا صرف له دې آیکنو څخه زه عکس اخیستل غواړم، نو سلیکټ مې کړل.
پرېږده. بس تاسې سره به څه شي عکس واخیستل شي. اوس فلحال دلته ما ریکارډینګ لګیا کړی دی، یعنې ریکارډینګ شروع دی. په دې وجه باندې ما سره عکس نه اخلي. کله چې تاسې دا ایریا سلیکټ کړئ او پرېږدئ نو تاسې دلته یو میسج درکوي، هماغه میسج باندې تاسې کلیک کړئ. کله چې کلیک وکړ همالته بیا تاسې کولی شئ دا عکس ځان سره سیف کړئ، یعنې ځان سره په کمپیوټر کې وساتئ. نو دا وه ستاسې لپاره نننۍ ویډیو په دې هیله چې دغه معلومات مو خوښ شوي وي. که چېرته تاسې غواړئ چې همدا ډول معلومات نور هم ترلاسه کړئ نو په دې زموږ د یوټیوب چینل آریانا ټیک درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا چې ستاسې درانه چوپړ ته په یو نوي ویډیو کې حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. ښاد، اباد او بریالي اوسئ.